دا د غرب د پرمختګ او نیکمرغۍ خبره چې سي، بیا ملایان څه وایي خدای پاک ویلي، پیغمبر ویلي دي چې که موږ په دې نه ډارېدی چې مسلمانان به د دوی دین ته ور واوړي، نو دا کفارو ته به موږ دروازو ځینې هم له سرو جوړې وي. خو له دې خلکو یا ملایانو نه هیچا هم دا پوښتنه ونه کړه چې ښه ملا صاحب ته چې کوم خلک کافر بولې او پرمختګ یې د کفر له برکته بولې، نو همدغه کافران خو زموږ وطنو کې هم شته. مثلا په دې پاکستان کې د عیسویان څومره بدبخت ژوند لري، دوی ته بنګیان وایي او بنګیان خو پیژنئ چې تشنابونه پاکوي. یا مثلا د افریقا خلک هم هغوی څومره بېوزله ژوند لري، یعنې ډېر ځای داسې سوي دي چې له لوږې مړه سوي دي. دوی چې هم دا ورته ونه ویلې چې که خبره په دې کفر یا عیسویت پسې وي، بیا نو د دې خلکو ژوند ولې خراب دی. خو اصل کیسه په کفر او اسلام کې نه ده، کیسه په همت کې ده. دغه خلک همت کوي، ژوند یې جوړ دی. دلته که مسلمان اوسي همغسې ژوند یې جوړ دی لکه د کافر چې جوړ دی. او زما او ستا په ټولنه کې که کافر هم دی همغسې بدبخت ژوند لري لکه زه او ته یې چې لرو. نو د ژوند پرمختګ خوشحالي دا په کفر او اسلام کې نه ده، بلکې دا په خپلو د مضبوطو مټو کې ده. چا له دې دماغو کار واخیسته، همت یې وکړه، هغوی نیکمرغه او خوشحال ژوند لري. او که همت نه کوو، بیا نو بس هغه د خپلې ناکامۍ پټولو یا پر ناکامۍ د پردې اچولو لپاره نو همداسې خبرې کوي لکه همدا ملایان یې چې کوي. او د ملا خو ګېډه هر وخت غوړه وي، هغه که د پښتون غم وي او که یې خوشحالي وي.